داسې هم کېدلی شي چې هغه وزه اکثر اخلم څونه ډېر توافق سي زه کار لرم. ستاسو په نظر یو ښه ممثل یا ښه اداکار چاته ویلی شو؟ نو که د استادانو خبرې منلې او اخلاق یې سمول مخ ته به روان یي، که نه نو بیا به هر غړی د هغه نارې وي چې موږ یې پرېږدو موږ یې په کندهار کې ممثلین سته ماشاءالله ډېر سوي دي اوس. ستا په نظر دوی پر سمه لار روان دي که نه دي روان؟ زه وایم که دوی مثلا یو کلیپ دوه درې کلیپه یا لس کلیپه کامیابه سوي دي نو دوی دا نه کوي چې بس موږ استادان سو، دوی باید نور هم راسي پوښتنې وکړي. ځینې کسان څخه مې اورېدلي دي وایي ممثلین مخامخ خورا سره خواږه دي په شله یو په بل پسې خبرې کوي. دا حقیقت لري که نه لري؟ موږ خو اکثر داسې خلک چې د خپل شوق سره هم چم کوي. ښه راته معلومېږي. د یو فلم د جوړولو دپاره یا د سریال د جوړولو لپاره مهم شیان څه دي او موږ یې ولې نسو جوړولی؟ روژه ده، تا ته معلومېږي هر وخت دا رقم د دوی نارې چې ممثلین سره کومک وکړي، یو څه ډالر کوم بل اپیزود ډالر کوم. یو د پیج بخت نه لرم او بل د تمثیل کې د یو ښه ملګري بخت نه لرم. او تر ټولو غټه خبره دا ده چې که د خلکو خبرې تا اورېدلې او هغه دې منلې بیا خو بیخي ممثل نسي کېدلی چې کاشکې موږ پرېښودل سوي وای او پرېښودل سو. موږ داسې کوم سبب ته زده کړي. نن په یاران مجلس پوډکاسټ کې ښاغلی عبدالله ابدالي را سره میلمه دی. د ده سره به د تمثیل پر ډولونو، د تمثیل پر اهمیت او پر ټولنه باندې د تمثیل د اغیزو ترڅنګ پر بیخي ډېرو موضوعاتو باندې خبرې وکړو. یاران مجلس پوډکاسټ د سپر زاهد مبلین لخوا څخه سپانسر کېږي. پوډکاسټ تر پایه پورې وګورئ او بیخي ډېر څه ځینې زده کړئ. ابدالي صاحب په خیر راسئ، په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست. مننه، تشکر. په دې هیله چې تاسو هم روغ او جوړ یاست. خیر اوسئ، کور مو ودان او مننه چې زموږ دعوت مو قبول کړئ او دلته راغلاست. ولې به نه راتلو، دا خو زموږ خپل ځای دی. د هر څه څخه در مخه دا راته ووایه چې د تمثیل په ډګر کې خو بیخي د ډېره وخته کار کوي. د تمثیل تر څنګ بل څه کار کوي؟ یو کار کوي څه درته چې هغه د ورځني ژوند د تېرېدو دپاره د عاید دپاره کوم کار کوي؟ د تمثیل تر څنګ ما همیشه خپل کار کړی دی، یعنې یوازې ما پر تمثیل باندې تکیه نه ده کړې. د هغه څخه که راسي مسلکي برخې ته برکتوب مې هم کړی دی. د هغه څخه مخکې په هغه عام مثال ته وایي چې هغه چین ملا کړی دی، هغه کشمش چې خلک چیني. او اوس چې د تمثیل تر څنګ اوس په اطلاعات و فرهنګ ریاست کې د تیاتر مدیریت دی، دا هم د غاړې دی. ښه، دا خو موږ ډېر کارونه در بندېږي د خیره سره. تمثیل په ډګر کې دې ډېر کار کړی دی او بیخي د ډېره وخته دې کړی دی چې زموږ په یادېږي ابدالي دی ابدالي دی ابدالي دی. دا راته ووایه چې دا تمثیل په خپله دی څه شي؟ تمثیل د هنر یوه برخه ده. د دې لپاره استادان مختلف تعریفونه لري، خو کوم چې ما د استاد صاحب اورېدلی دی هغه داسې وایي تمثیل د هنر یوه برخه ده چې کرکټر یا لوبغاړی هغه د بل چا تقلید یا نقل کوي، د هغه تقلید نقل کوي او د هغه کم کس چې نقل کوي د هغه احساسات، د هغه کیسې، د هغه درد، د هغه زغم، د هغه کیسې، د زړه خبرې، هغه ټوله د تمثیل له لارې خلکو ته وړاندې کوي. او د دې پلیټفارم چې پر کومه طریقه وړاندې سي یا پر چی وړاندې سي هغه تلویزیون دی، سینما ده، تیاتر دی. څو ډولونه لري تمثیل؟ تمثیل په عموما کې دوه ډوله دي چې یو سینما ده، اول چې دی تیاتر دی چې هغه د تمثیل په اصطلاح هغه سر دی، او بیا سینما ده. د دې څخه وروسته بیا چې نور پسې ایجاد شوي دي، تلویزیون راغلی دی، راډیو ده، اوس بیا ټولنیزې رسنۍ دي. او په تیاتر باندې خو هغه د تیاتر ډراما کې سټیج کېږي، په سټیج ډرامې کېږي، په سینما کې فلمونه موږ تاسې ټلویزیون کې ټلویزیوني ډرامې چې سریال دغه کېږي، په راډیو کې مثلا ځینې طنزیه او ځینې ډرامې مخامخ تصویر ده، نوی کور نوی ژوند ډرامه ده، دا یې ښه مثال دی. اوس سوشل میډیا کې بیا یوټیوب دی، انسټاګرام دی، بله د بل ټیک ټاک دی، په دې کار کېږي. خو اوس چې یو بل شی دی هغه مارکیټینګ هم په دې کې راګډ شوی دی چې دا هم د تمثیل یوه برخه ګرځېدلې. بالکل. ډېری دوستان په دې کې سره ورک دي. میمیکري څه شي ده او تمثیل څه شي دی؟ او آیا دا دواړه یو شی دي که جلا جلا شیان دي؟ تمثیل د دې هغه سر دی، میمیکري د تمثیل یوه برخه کېدلی شي، ټول تمثیل نه دی. میمیکري موږ په عام اصطلاح کې وایو چې پیشې. څنګه پیشې؟ داسې پیشې چې مثلا یو کس د بل چا پیشې کوي، کټ مټ هغه رقم غږ کوي، هغه رقم چهره جوړي،
هغه رقم اوس مثلا که زه وغواړم چې ستا پېښه وکړم زه باید نه کې ځان چاغ کړم او داسې کښېنم نه او ستا رقم اواز تقلید وکړم دې ته میمیکري وایي او تمثیل خو ما وختي درته وویل چې هغه د ټولنې د اصلاحاتو دپاره و د خلکو احساسات بیانولو لپاره هغه بیا تمثیل دی کامیډین یا په اصطلاح موږ چې مسخراچي ورته وایو دی په ممثلینو کې حسابل کېږي که یا برخه ده کمیډ د تمثیل یوه برخه ده لکه څنګه چې میمیکري مې درته وویل ممثل هر ممثل کېدلی چې کومیډین واوسي هغه یو په فلم کې په ډرامه کې یو کومیډي رول وکړي مګر کومیډین هر کومیډین ممثل نه دی هر ممثل کومیډین دی د دې که نور تشریح ورکړو اوس موږ تاسې خامخا فلمونو دا کتلي دي چې مثال شاهرخ خان هغه د کومیډ رول هم تا خامخا کتلي په چنا ایکسپریس کې نه مینه ما نارې وي نه خو دی چې بیا تمثیل کوي هغه تمثیل احساسات ژړا مینه محبت کرکه دا ټوله وړاندې کوي یعنې دی په کومیډ کې مطلب خو کومیډین هغه یوازې کومیډ کوي جوني لیور به ورته نه ویلی چې په فلم کې دی وایي زه ستا سره مینه لرم که یم هغه په کومیډي انداز باندې په خپله تا تمثیل د څه وخته راهیسې پیل کړي دي ځکه چې بیخي د ډېره وخته موږ ستا وینو د تمثیل په ډګر کې او هغه کم عکسونه چې ستا پر سوشل میډیا موږ وینو بیخي یعنې داسې دي د ډېر کشرتوب عکسونه دي د تمثیل په ډګر کې معلومیږي تمثیل چې زه تلویزیون یا راډیو ته راغلی یم مثلا دې ته که رسمیت ووایو هغه په 2007 کې ما کار کړی دی خو د هغه څخه مخکې په 2001 کې ما تمثیل پیل کړی دی د سټیج د لارې تقریبا 40 کاله کېږي ډېر وخت یو عمر دې تمثیل تور کړی دی نو ما عمر په تمثیل کې تېر شو عمر دې په تمثیل کې تېر شو ستاسو په نظر یو ښه ممثل یا ښه اداکار چاته ویلی شو تمثیل یا ښه ممثل یا ښه اداکار دا جلا جلا خاصیتونه لري مثلا یو هغه کس هم ښه ممثل دی طبیعي رول وکولی شي چې د تمثیل خلکو تمثیل معلوم نه شي ښه ممثل هغه دی چې خلکو ته تمثیل معلوم نه شي نور نو بیا اخلاقي موضوعات دي مسلکي موضوعات دي هغه بیا بېلې خبرې دي خو تر ټولو ښه دا وایم چې ممثل هغه چاته ښه ممثل ویل کېږي چې د تمثیل خلکو تمثیل معلوم نه تمثیل معلوم او یو بل شی چې د ښار تقریبا ډېری ممثلین ستا شاګردان تېر شوي دي ټول یې ستاسو څخه زده کړه کړې ده ستاسو سره یې وخت تېر کړی دی ستاسو سره کلیپان جوړ کړي دي د دوی تمثیل ته چې اوس ګورې ستا په نظر ښه روان دي که یا هم کار ته ضرورت لري کار ته خو هر څوک ضرورت لري یعنې تمثیل چې استادان دي هغه هم دا نه وایي چې زه بس دې حال ته رسېدلی یم نور ځان زه نه شم نور مثلا هر څوک باید کار وکړي دا چې اوس دوی کار کوي ښه کوي ښه روان دي خلک یا دې خوښوي زه وایم که دوی مثلا یو کلیپ 2 3 کلیپه یا 10 کلیپه کامیابه شوي دي نو دوی دا نه کوي چې بس موږ استادان سو دوی باید نور هم راسي پوښتنې وکړي دا څنګه وکړم هغه څنګه وکړم په تمثیل کې یو بل مهم شی غږونه دي چې د میمیکري برخه کېدلی شي او یا هم په خپله د تمثیلي انداز سره د ځان څخه جلا یو غږ اخیستل دي دغه غږونه تاسو بیخي ډېر کولی شي یعنې څو ډوله کولی شي اول هغه ډولونه راته ووایاست هغه نومان را یاد کړي چې دغه کرکټر دغه کرکټر دغه کرکټر اول چې ما غږ اړولی دی یا مې کرکټر کړی دی هغه د بابک دی بابک غږ دی شاهرخ خان غږ دی د امیر خان غږ دی امیتابh بچن غږ دی دا خو په میمیکري کې راځي سنجیدت غږ دی درمندر غږ دی بیا چې نور غږونه چې موږ خپل افغاني ته راسو هغه د جبار اخښه دی غفار استاد دی شیرین دی او دغه بس دغه څو دی دغه غږونه اړول دا مې ځان ته تخنیک غواړي څنګه دې زده کړي دي څنګه دې د اوازونه اړولي هر کار چې دی د هر کار بنیاد چې دی هغه شوق دی که څوک د یو شي سره شوق ولري او هغه کار ته بیا ژمن واوسي یعنې د خپل کسب سره د خپل شوق سره چم و فریب ونه کړي موږ خو اکثر داسې خلک چې د خپل شوق سره هم چم کوي نو که ونه کړي هغه به هر څوک چې هغه دی په هغه کې مهارت کېدلی شي نو زما د ډېر وخت څخه د کوچنیوالي څخه چې ما ټول 2001 چې ما په سټیج باندې کار شروع کړی هغه څخه مخکې ما به اوازونه تمرین کوي کوشش مې کوي چې مثلا یو فلم یو ډرامه او شی وکړي چې د پر کم غږ وباسم نو هغه تمرین و هغه شوق چې دا یو ممثل د ښار یا هم د ټولنې په اصلاح کې یا د ټولنې په پرمختګ کې کم رول لري ډېر رول لري خپل تمثیل
چې دی هغه د ټولنې پرمختګ کې، د ټولنې په سمون کې، د ټولنې حتی په اقتصاد کې لا ډېر رول لري. بالکل. چې موږ ما وختي ورته ویل چې اوس مارکیټینګ حساب یو ممثل که مثلا ښه سکرپټ رایټر ولري، یو ښه کیسه ورته ولیکل سي، هغه د ټولنې یو داسې مشکل یې چې د چا نه وي ورته فکر، او دی هغه په خلکو ته وړاندې کوي، یا د سټیج پر سر باندې، یا په فلم کې، یا په ټلویزیون کې، نو د دې څخه خلک هم متاثر کېدلی شي، یعنې هم خلک ښو ته تشویقولی شي، بد ته تشویقولی شي. خو د تمثیل داسې یو هنر دی چې په اول سر کې لا دا اول چې خلک به ښو ته تشویقوي، ښو ته به تشویقوي، بدو ته نه. د فلم، ډرامې او تلویزیون او سینما یادونه دې ډېره په خبرو کې وکړه. نړیوالې سینماګانې که هغه که هند دی، پاکستان دی، یا د زموږ نږدې همسایه پاکستان، دا لا تر موږ ډېر مخته دي، هغه که امریکا، د هر ځای چې دي په ډېر اعلی درجه فلمان جوړي یا سریالونه. د یو فلم د جوړولو لپاره یا د سریال د جوړولو لپاره مهم شیان څه دي او موږ یې ولې نشو جوړولی؟ مهم خو د الف څه نیولې تر یې پورې چې په دې مسله کې پکاري هغه ټول مهم دي، همداسې موږ ورته چې دا نه دی مهم. خو تر ټولو چې زما فکر مهم دی هغه د اول یو ښه سناریو، یو ښه سکرپټ رایټر چې هغه ښه کیسه ورته ولیکي، دوهم ښه ډایرکټر دی، بیا کیمرمین دی، ممثل خو بیخي په څلورم پنځم قدم کې راځي. تر ټولو غټ چې ډېر مهم دی هغه پروډیوسر دی، پانګوال چې هغه دپاره سرمایه ګزاري وکړي، پیسې ورکړي. نو زموږ په ملک کې چې فلم نه جوړېږي، ډرامه نه جوړېږي، مسلکي نه جوړېږي، علت یې هم دغه شی دی چې نه د دې دپاره موږ داسې څوک لرو چې وایي ته فلم جوړ کړه، زه مصارف زه کوم. داسې یو کس بیا نه لرو چې موږ ورکړو چې دغسې یو کیسه راته جوړ کړه، دغه موضوع ده. مثلا په اوس وخت کې ځوانان ډېر بیکاري سره لاس ګریوان دي، دا د بیکارۍ موضوع ده. پر دې باندې یو ښه سکرپټ، داسې فلم، داسې یو ډرامه چې خلکو چې دا وګوري، هغه کسان چې مایوسه دي هغه د هغو مایوسیت هم ختم شي، او هغه کسان چې دې ته مکلف چې خلکو ته کار پیدا کړي هغه هم ورته متوجه شي، او هغه کسان چې د فلم ډرامې شوقیان دي د هغو شوق هم سرته ورسېږي. خو داسې یو سکرپټ رایټر یا لیکوال موږ نه لرو، نو ځکه موږ نه دغسې فلم جوړولی سو لکه هند یا لکه هالیوډ او بالیوډ چې مثلا جوړوي. اوس تا خامخا انګلیش فلمونه دې کتلي دي، هندي دې هم کتلي دي، تر ټولو تا ته هغه فلم خوند درکوي چې کیسه یې ښه کیسه وي. ډېر کم کسان به دا رقم وي چې هغه واضح جنګ خوند ورکوي. نو زموږ د کیسې لیکوال نه لرو، ډایرکټر نه لرو، پروډیوسر نه لرو، ممثلین خو هغسې هم ډېر دي. کیسه یوازې په فلم کې نه، ګوره زه پر ټیک ټاک باندې د خپل دکان یا ران اکسسریز مارکیټینګ کوم، یوه دقیقه 10 ثانیې ویډیو جوړوم د یو پاور بانک په اړه، د یو چارجر په اړه. دغه لا یو کیسې ته ضرورت لري چې زه څنګه داسې یو کیسه جوړه کړم چې دا خلک دا کیسه تر پای وګوري او په پای کې دا چارجر وګوري، یا زما سره رانیسي، یا فقط په خبر سي چې دا رقم یو شی شته. نو چې زه 10 ثانیې ویډیو ته یا یوې دقیقې ویډیو ته زه تقریبا ساعت 2 ساعته د وخت ورباسم چې هغه زه فقط هغه کیسه لیکم چې څنګه په کیسه کې دا راولم، نو فلم به خامخا دا شي ته ضرورت لري، او رښتیا هم دلته نشته داسې شی. خیر، اوس راځو دې ته چې مثلا زه غواړم ممثل د ځانه جوړ کړم، اداکار د ځانه جوړ کړم، دا راته زما څخه څومره وخت نیسي یو تکړه ممثل کېدل، او کومو شیانو ته باید زه ځانګړې پاملرنه وکړم؟ اول خو دا د وخت خبره چې ده، یعنې تمثیل داسې نه زه تا ته اوس وایم چې په 2 ورځو کې ته ممثل کېدلی شي یا په 2 کاله کې کېدلی شي. دا ستا د شوق، ذوق، تمریناتو سره تړاو لري. که ته په فیلډ کې ډېر شوق ولرې، ډېر ذوق ولرې، او د هغه دپاره تمرینات وکړې، ته ډېر ژر کولی شې ممثل شې. او که شوق وي در سره او علاقه هم ولرې، خو بیا هم تمرینات نه کوې، مثلا د تمثیل دپاره چې باید کم څه اول وسي، هغه ته صرف نظر ګرځوي، بیا به ډېر وخت درسه نیسي. او تر ټولو غټه خبره دا ده چې که د خلکو خبرې تا اورېدلې او هغه دې منلې، بیا خو بیخي ته ممثل نشي کېدلی، هېڅ امکان یې نشته. خلک به هر څه وایي، خو ته به هغه خپل هدف نه پرېږدي. د دغې موضوع مطابق د ممثل یا هم د تمثیل اخلاقي بنسټونه څه دي؟ اخلاقي بنسټونه هر فیلډ ځان ته لري. دا ډېر ښه پوښتنه وکړله. د تمثیل اصلي اخلاقي بنسټ اول دا دی چې زه چې کوم شی وړاندې کوم هغه ټولنې لپاره څومره مفید تمامېدلی شي. د ټولنې احساسات خو به خلکو نه راپاروي، یو اخلاقي بنسټ دا دی. بل د ممثل دپاره اخلاقي بنسټ دا دی چې تمثیل کوي، د تمثیل ډګر ته راځي، دی باید حد اقل څه مطالعه ولري تمثیل په اړه باندې، د هغه تاریخچه وګوري، د ټولنې احساسات وګوري چې ټولنې سره کوم شی خوښوي.
بل په اخلاقیاتو کې دا راځي چې یو ممثل د ډایرکټر سره په شي باندې هوکړه کوي چې دغه فلم یا دغه ډراما یا دا کلیپ جوړوو په دې بیا باید د ژمن واوسي داسې نه چې نن یو سره اوکې کړه سبا بېرته ولاته ودرېږه دغه اخته یم هغه وخت چې ورکول شوی دی پر هغه وخت باید راسي خو دغسې خو اخلاقیات خو بیخي ډېر دي د ټولنې د خلکو سره ښه روش دی د ممثل دپاره چې مینهوال دی دغه سره به دې څه رقم وویني څه رقم دا د په اخلاقیاتو کې راځي داسې هم کېدلی شي چې هغه اوس عکس سره اخلم څونه ډېر ته خاصه زه کار لرم دا ټول په هغه کې راځي بالکل او یو شی اوس ذکر کوم چې بیا مې هېر نه شي مخکې دې د غږو په برخه کې راته وویل چې کوم کرکټرونه یا کوم کردارونه تا ادا کوې اول خو د کردارو نمایندې هلته راوښول فکر چې دا راته ووایه چې په دغو کردارو کې ستا د خوښ کردار کوم یو دی او ولې زما بابک غږ ما د خوښې کردار دی یعنې هر څومره چې زه دا تقریبا ما 2008 څخه شروع کړی دی اوس دا دی بیخي ډېره زمانه کېږي تر اوسه پورې پر دې کردار نه ستړی شوی یم او نه مې هغه ذوق خړوبل شوی دی چې زه وایم چې بس ته وایم او د خوشحالي علت یوازې دا دی چې هغه یو محلي کس دی د ټولنې څخه راپورته شوی یو کرکټر دی داسې یو پیک کرکټر نه دی ځینې کرکټرونه پیک وي په تمثیل کې چې هغه بیا ترې وخته پورې ښه تللی شي وروسته بیا نشي تللی نو د بابک زما کرکټر په دې هم خوښ دی چې د خپل محل څخه راپورته شوی یو څوک دی او طبیعي دی په کندهار کې ممثلین ستا ماشاءالله ډېر شوي دي اوس ستا په نظر دوی پر سمه لار روان دي که نه دي روان که د تمثیل په برخه کې وي که د اخلاق په برخه کې په هره برخه کې وي فرق شته په هر چا کې فرق شته خو هغه کسان چې په تمثیل په لاره کې روان دي د اخلاقي بنسټونه هغه به نور هم پرمختګ وکړي او که اخلاقیات یې هم دا رقم چې بیخي کمزوري او تمثیل هم کمزوري او بیا پوښتنه هم ونه کړي د خلکو سره ناست ولاړ نور مثلا استادان دي هغه تعقیب نه کړي یوازې دلته نه چې مثلا په افغانستان کې په خارج کې دا اوس خو دا علم ډېر اسانه شوی دی دوی کولی شي چې په یوټیوب کې د تمثیل په اړه معلومات وکړي په چاټ جی پي ټي کې وکړي په هر شي کې معلومات شته او هغه لاره تعقیب کړي نو که د استادانو خبرې منلې او اخلاق یې سمول خو مخته به روانې که نو کنی نو بیا بار غړي دغه نارې چې موږ پرېږدي یو جالبه او مهم شی د ځینې کسان څخه مې اورېدلي دي وایي ممثلین مخامخ خورا سره خواږه دي په شلا یو په بل پسې خبرې کوي دا حقیقت لري که نه لري دا نو په خلکو پورې فرق شته یعنې ممثلین هم د ټولنې یو برخه ده د دې ټولنې کې لوی شوي دي د ټولنې خوی بوی اخیستی دی خو متاسفانه زموږ ټولنه اوس دا رقم شوې ده چې ډېر خلک ډېر چې مال دلي دي مخامخ سره خواږه یي مګر په شلای بل پسې خبرې کوي نو دغه د ټولنې تاثیر پر دې مې لیدلی دی خو دا بده خبره ده ممثل باید داسې اوسي چې ټولنې ته ښه افکار ورکړي ښه تاثیر دی پر خلکو یعنې ټولنې ته لا ورکړي داسې نه چې د ټولنې منفي شان دی په ځان کې راولي که یې هم خو دا غلطه خبره ده او که اخیستل شوي دي د ټولنې څخه اخیستل شوي دي په ټولنه کې د ممثل رنګ یو څه بد دی د ډېره پخوا خو شکر الحمدلله دا شی څه اصلاح شوی دی خلکو ته د ممثل قدر معلوم شوی دی خو لا بیا هم ځینې خلک شته چې په قدر یې نه پوهېږي او قدر یې نه لري دغه د خلکو ذهنیت لا هم د ممثل په اړه څنګه بدلولی شو داسې دی یو ممثل ما اول درته وویل که هغه اخلاقي بنسټونه داسې او دی مسلکي ولاړ شي نو هغه اساساتونه چې د دوی پر وړاندې منفي دي هغه به مثبت شي اول ما ویل چې موږ یو کلیپ جوړوو یو فلم یو ډراما جوړوو باید د ټولنې احساسات په فکر کې ولرو چې په دې خو به ټولنه زما څخه نه خوابدي کېږي په دې ټولنه کې کم فکر ډېر حاکم دی چې د هغه که څوک مثلا پیغام رسول کېږي داسې نه چې مستقیما یو څوک ټارګېټ شي که مستقیما ټارګېټ طبیعي خبره ده هغه انسان د عکس العمل ښیي او عکس العمل یې دا وي چې باره په منفي سترګو ورته ګوري یا ګوري نو دې دپاره چې موږ غواړو په ټولنه کې نور هم اول دا دی چې ممثلین یا باید په خپل ځانو ډېر کار وکړي خپل اخلاقیات ډېر قوي کړي پر داسې موضوعاتو باندې کلیپونه جوړ کړي هغه ټولنې ته خیر تمام شي شر نه شي تمام قرار او بل تر ټولو غټ زما فکر باندې هغه که زموږ ممثلین ګرځي په عموما په افغانستان کې د دې اقتصادي مرجع دی خوا څخه اوسي بیا به د ډېرو خلکو نفرت په محبت بدل شي یعنې د خلکو دې پیدا ورسېږي اوس ممثل په افغانستان کې په کندهار کې روژه ده تا ته معلومېږي هر وخت دا رقم د دوی نارې چې ممثلین سره کومک وکړي یو $100 کوم بل $50 کوم اوس که ممثل خپله د دې جوګه اوسي چې د اقتصاد کوي او د
سینما د لارې یا د تیاتر د لارې دې لارې ډېر عاید ولري او هغه بیا په اصطلاح هم حکومت ته ټیکس مالیه ورکړي، هم یو غریب سره همکاري وکړي، هم د یو تجار سره په یو شي کې شراکت وکړي، هم په ټولنیزو کارو کې د خلکو سره د خیر په کارو کې چاته پل جوړ کړي، چاته د خپل وس مطابق. نو بیا خو هر سړی د هغه وایي چې هغه څومره ښه خلک دي. یو څو عمر در مخه تا پر فیسبوک باندې یو پوسټ کړی و، زه خو چې د چا په باره کې معلومات کوم بیخي لاندې ورته کېږم، لکه سیاجي ډرامه بیخي ژور تحقیقات کوم. ډېر وخت در مخه چې پوسټ کړی دی تا ویل ممثلین ټوله مړه دي، د یوې وجه صد په وار خاورو ته سپارل کېږي. دغه پوسټ څه معنی؟ دا په هغه شپو کې دا فکر کوم 2 کاله به دی پوسټ تقریبا 22 شاوخوا موضوع ده. د کې موږ د افغانستان په سطح ممثل و، هغه وفات شوی. نو بیا ډېرو د تمثیل چې ملګري دي هغو پوسټونه کړي چې خدای دې وبخښي او مغفرت دي. نو ما د هغه ممثل ژوند چې ما مطالعه کوي کتلی مې، هغه ډېر په غربت کې دا ژوند تېر کړی. نو بیا مې دا ولیکل چې ما ممثلین ټول مړه دي، یو په نوبت سره ښخېږي. د یو ممثل دپاره یا د یو مسلکي کس دپاره یا د یو هنرمند دپاره 2 ژوند دی، یو د خپل شخصي ژوند دی، یو مسلکي ژوند دی. مسلکي ژوند کې چې خلکو ته لاره بنده سي، امید کاته سي، هغه مړ دی. انسان کوم موږ وایو چې انسان هغه وخت مري چې امید یې کاته سي، امید د ختم سو، دی مړ دی. نو چې یو ممثل 40 کاله د په تیاتر کې یا په کار کړي او د په 40 کاله کې د ده د خوښې نه داسې یو ډرامه لیکل سوي چې د کار پکښې کړي، د داسې یو فلم جوړ سوي د کار پکښې کړي، نو خو د ده امید کاته دی، دی مړ دی. نو دا په دې خبره باندې هغه ممثلین پوهېږي. وخت د خبر نه کې تشریح ښه دی. ممنون مقصودي صاحب کندهار ته راغلی و. ممنون مقصودي صاحب د نړۍ په سطح ممثل دی چې کونډې زوی فلم یې خورا ډېر کسان کتلی او ډېر خلک یې د کونډې زوی په نامه پېژني. خاص دی ممنون مقصودي، دی کندهار ته راغلی و، داسې یو سټېج ته ودرېدی. نو خلکو د هغه فلم، هغه د کونډې زوی ځینې د صحنو غوښتنه یې وکړه چې تا هغه راته تمثیل کړه. نو ډېر وخت تېر شوی و، د هغه تمثیل کړه، خو بیا هم د ده ذهن د هغه یې په یاد و، تمثیل یې کړ. بری ول دا کونډې زوی ته څوک دي، ګرده یعنې پښتنو، ګرده افغانانو، پاکستانیانو، هر چا چې کتل دا فلم یې خوښ کړی دی، کنې هغه سریال فلم ولنډ خوښ کړی دی. دولکش کې موږ پرېښودل سوي وای چې موږ نور کار هم کړی وای. اوس به مو 20 کاله وروسته نه ویله چې هغه څنګه ښه فلم په دې 20 کاله کې نور ډېر شیان کېدل. نو ما ته په هغه ورځ فکر را پیدا سو، ما نو کولی به چې ستا مخه چا نیولی و، خو ډرامې به یې جوړولی، استاد به یې سکرپټ مثلا هر څه د پوهنتون په سطح استاد یې. خو اوس یو څه دغه ما څخه کېږي چې نو ده ولې ویل چې کشکې موږ پرېښودل سوي وای. زه بېرته هغه د استاد خبر تکراروم چې کشکې موږ پرېښودل سوي وای او پرېښودل سو. ډېر تغیرات، ډېر نوښتونه به راسي، ډېر پرمختګونه به وسي. او ستا عموما زما دغه یو شی خوښ دی پر د فیسبوک، د کندهار فیسبوک عموما داسې یو خاصیت لري لکه د کندهار هوا هفتهیي دی. اوس لکه په کندهار کې یوه هفته یخ، یوه هفته ګرمي، یوه هفته سمه وه. فیسبوک هم همدا رقم دی، بس یو موضوع راسي یوه هفته پر فیسبوک وچلېږي، ختمه سي، بله موضوع راسي. پر یو موضوع چې راسي پر هغه باندې ډېر خلک کمنټونه کوي، پر هغه باندې ډېر خلک پوسټونه کوي. ته هم کله کله داسې پر یو موضوع باندې پوسټ وکړې، خو په ډېر یو جالبه انداز سره. هغه داسې یو انداز چې مثلا د خلکو دغه شي ته هم وخاندي، هم متوجه سي هغه شي، هغه عمومي مشکل ته، او هم یو څه ځینې زده کړي. دغه څنګه کوې؟ دا نو موږ داسې کوم څه به تا زده کړي. نو خو په دغه پوښتنه درڅخه کوم چې زه زده کوم. داسې دی، ما اول درته وویل چې موږ چې هر یو دا خپله اوس فیسبوک دی، دا رسنۍ ده، پر دې باندې که موږ لیکنه کوو، که پر دې باندې کلیپ پورته کوو، هدف مو د ټولنې احساسات دي چې هغه موږ د خلکو د ورزخمي نه کړو. که خپل پیغام رسوو باید په داسې طریقه یې ورسوو چې خلک راڅخه خوابدي نه سي او پیغام هم ورسېږي. که ټوک هم کوو، داسې ټوکه باید پر ولیکو چې د ډېر خلکو خوا رسباده نه سي. نو دغه شی ما په نظر کې نیول دی چې موږ وایو د خلکو، د لیدونکو، د عام ولس موږ څخه خوابده نه سي او څه چې مثلا زموږ هغه پیغام دی هغه ورته ورسول سي. زه نه وایم چې زموږ اکثره خلک پر فیسبوک پورې لیکلي چې زموږ ولس یا زموږ خلک بېدا ټولنه ده، دا ځینې شیان لیکلي. زه وایم هغه یار که ته دا خبره کوې نو خو ته هم د دې ټولنې غړی، څنګه موږ ټولنې ته بېدا ټولنه ووایو؟
صحیح دی زموږ به ډېر کارو کې موږ د دنیا څخه شاته یو په تعلیم کې به شاته یو پرمختګ کې به شاته یو مثلا په نور مسایل به اخته خو دې خو دا معنا نه چې ټول ټولنې ته موږ بېدا ووایو نو که موږ چې دا رقم لیکي چې ټوله ټولنه بېدا ده خو داسې یو جمله ولیکه چې بیده دي بیدې هغه چې په خواږه خوب بیده دي هغه مه ښوروئ چې هغه نیم خامه دي هغه راکښېنوئ بالکل مخکې دې تمثیلي پارچې یا تمثیلي ویډیوګانې ډېرې جوړولې اوس یې شا وراړولې ده ولې زما یو عادت د امیر خان دی هر شی غواړې پرفیکټ یې غواړې پرفیکټ یې غواړم سم یې غواړم او کوشش مې دی چې لږ کار وکړم سم کار وکړم خو دلته به ډېر مسایل دا رقم وي چې د ملګرو غوښتنې ټولنې غوښتنې اقتصادي ځینې مشکلات چې زه مثلا اکثره خپل اعلاناتو ډېر راځم کنې که زه خپل فکر ما او طبیعت سره پرېښودل سي ما به دا اعلانونه په فیسبوک کې بیخي په 2-3 میاشتې کې به یې ورتللی نو زه غواړم چې ښه کار وکړم که څوم کام یې خو ښه دي ستا یو وخت یو سیریز رالی ډېر وخت ورک وي بیا د یو سیریز رالی څو 5 برخې رالی هغه بله ورځ چې ستا ایډي ته تللی ومه د تحقیقاتو دپاره هغه سیریز بیا په مخه رالی بیا مې د سره وکتي ډېر ښه خوند یې راکړي دغه په نامو زه څوک یم دغه سیریز دې څنګه جوړ کړې ولې دې ادامه ورنه کړل ډېر خوندور یو ډېر جالب په کندهار ښار کې ما خپله په دغسې یو سیریز نه ولیدلی هغه که د هغه ډایرکشن وي کیمرا وي او تمثیل خو ستاسو د جلا خبره ده دا چې مې ولې راپیل کړي اول د دې پوښتنې جواب ته راځم چې د شاهرخ خان جوان فلم رالی ولې ټریلر رالی اوس خو یو ټریلر دی یو ټریزر دی خو مثلا په دې کې دا جمله دغه کړې وه چې زه څوک یم مې کون هو نه داسې زموږ ځینې ملګري شهیدان دي زر صاحب و چنار صاحب د دې څخه 3-4 میاشتې مخکې ما پوسټ کړی زه څوک یم د دې فلم نه دې چې د راکړې نو معلوم دا پوسټ ما کړی که ته ډېر تللی وای کښته دا پوسټ به دې خامخا د زه څوک یم نو دلته چې دا ټریلر رالی ما یعنې هغه وخت کې دغه پلان کړی زه به داسې یو شی را شروع کړم چې زه څوک یم نو دلته چې د ټریلر رالی ما چې ملګرو ته ما دا شی که زه اوس داسې را شروع کړم خلک وایي دی خو ګرمو شاهرخ خان کاپي کوي دا یې هم کړې ده نو خلکو را باندې دا ملګرو باندې خندل ول یاره شاهرخ خان ستا کاپي کړې ده نو بیا مې په دا خاطر چې هغه فلم هم ډېر کامیاب و د هغه موزیکو څخه مې استفاده وکړه دا مې را شروع کړي 4 برخې مې جوړ کړي په هغه شپو کې زه سوشل میډیا څخه بیخي تللی وم ټلویزیون پر دې کار کوي سره دا یو سټارټ یې واخله چې د سوشل میډیا کې خلک ته خوښوي که دې نه خوښوي دا صرف هغه ځان یې پر کتې پر اصطلاح باندې نو 4-5 کسو پر دې باندې کار شروع کړي چې 4 کلیپ ولاړو خو په هغه شپو کې زه په دې سوشل میډیا ډېر نه پوهېدم کوم چې زما پیج و هغه ما وختي جوړ کړی هغه یو رسټیک یو شیل کې چغوړلی خو چې دا ورپورته به مو کوي ویوز به ډېر کم ما دا فکر را پیدا سړی خلک لږ چې دا شیان نه خوښوي خلک لږ چې اوس یوازې د تمثیل په نامه عادي خبرې خوښوي ته ښه یې جوړ یې په خیر شو چې راغلی چې ګیلاس ته کښېږده زه راځم سړی دغه شیان خلک خوښوي نو بیا هم هغه ودروي هغه وروسته بیا زه پوه شولم چې ستا پیج خراب او ستا عموما د پیجو هغه په کندهاري اصطلاح بخت یې نه لري یو د هکس و بل د بانس و زه په یو د پیج بخت نه لرم او بل د تمثیل کې د یو ښه ملګري بخت نه لرم ښه پارټنر بخت نه لرم نو نه پوهېږم چې فیسبوک په سره لازمه نه پوهېدلم چې د ملګرو سره زه نه پوهېږم او که ملګري ستا سره نه پوهېږي دې ته بیا یو جمله وایه زه څوک یم دا راته وایه که ته په خپله ممثل نه وایې څه شی به وایې یاره که ممثل نه وایې هېڅ به نه وایه ځکه چې تمثیل دی چې ما ته پېژندګلوي را کړې ده د خلکو مینه یې را کړې ده په ټولنه کې مې شناخت د خلکو سره ډېر سوي دي چې یو ځای ځم خلک رغبت راسره کوي که ممثل نه وایي نو هېڅ به نه وایي راځو یو څه پوښتنې ته هغه کوو چې مثلا که چیرې ستا اولادونه هغوی د تمثیل سره شوق پیدا کړي علاقه پیدا کړي خو دا کوم حالات چې تا پر ځان باندې وړي دي د تمثیل په ډګر کې کومې خبرې چې تا پر ځان هغو ته په کتو اولادو ته اجازه ورکوې که نه ورکوې که دغه رقم حالات چې خو زه ورته وایم چې مې کړو او که چیرې حالات سم سي
بیا خو به نو لکه امیر خان اول به ما خپل زوی در بغل د فلم وګوري اول به دلته نیپوټیزم ابدالي صاحب شروع کړي واسطه بازي د ابدالي صاحب ته شروع کړي استعداد زما ټول ملګرو ته دا لګي عام خلکو ما ته میسنجر کې میسیج کې په فیسبوک کې چې زه تمثیل ته راځم زه اول دا ورته وایم که ته شوق ولرې علاقه ولرې استعداد ولرې هېڅوک ستا مخه نشي نیولی ته به ځلیږې خو دا چې دلته په افغانستان کې دغونه ځلا د خلکو دپاره بس ده خو ځلیږې به هېڅوک بیا ستا مخه نیسي په دې کې هغه د امیر خان د سیکرټ سټار فلم یو ډایلاګ دی چې هغه هم دغسې نجلۍ دغسې هغه بله موضوع د سندرو په اړه هغه استعداد یې ده ته راځي او ډایرکټر یې د موزیک ډایرکټر نو هغه سندره چې ثبت کړي بیا داسې د باندې وځي په دا ګیلاس کې هغه کاکولا یې بولي د نشابات دا چې ورواچي دا کاکولا داسې خاصیت لري چې وایي چې هغه دغه راپورته کوي خپله راپورته کوي بل دی ورته وایي و د استعداد چې لري هغه دغه شي خاصیت لري خپله به مخ لوړېږي نو څوک چې استعداد او وړتیا ولري هغه به خپله مخ ته ځي او که استعداد او وړتیا نه وي خو دا موږ په هند کې هم دا شی تجربه کړی څوک چې استعداد او وړتیا نه لري چې پلار یې بیخي امیتاب بچن هم اوسي زوی بیا ناکام په دې کې هغه خو پلار خو موقع ورته مساعده کړه مګر دی په دې کې چې هغه وړتیا نه فلاپ شو نو زه وایم که چیرې په ما په اولادو کې وړتیا وي مخ ته به ولاړ شي که نه نو ګرځي به دغسې به ګرځي عبدالي صاحب یو دوې جملې درته وایم یا ډایلاګونه درته وایم په مختلفو اوازو کې بیا راته وایه ښه څنګه اول ډایلاګ دی یا جمله ده یاران اکسسریز د یارانو لخوا د یارانو لپاره یاران اکسسریز د یارانو لخوا د یارانو لپاره پر دې خو پیسې دا خو نیمه راته یاران اکسسریز د یارانو لخوا د یارانو لپاره یاران اکسسریز د یاران لخوا د یاران لپاره شاروخ خان امیتاب بچن به څنګه وایي یاران اکسسریز دا جمله زما څخه خلاص اکسسریز ورته وایي یاران اکسسریز د یاران لخوا د یاران لپاره هاي یوه بله جمله به د امیر خان او د بابک په اواز کې راته وایي د خیره سره زاهد مبلین ستاسو د موټر ملګری زاهد مبلین ستاسو د موټر ملګری زاهد مبلین ستاسو د موټر ملګری موټر په دغه ټولو اوازونو کې دی د امیر خان اواز ما په نظر ډېر ورته دی تر امیتاب بچن او تر شاروخ خان لا هم خو داسې دی ما په اول سرتاتور ما ښه ممثل هغه څوک دی چې خلک وایي چې دا تمثیل نه کوي شاروخ خان وایي زه کوم خلک پوهېږي د تمثیل کوي د خپل اواز نه دی د امیتاب بچن د پوهېږي دی میمیکري کوي د خپل اواز نه دی او امیر خان ته وایي چې هغه رقم دی خو زما په نظر خو په دغه څه اوازو کې چې دي دغه فکشنل اوازونه مثلا دغه د نور اکټرانو اوازونه چې امیر خان دي تر ټولو ډېر هم په اواز کې ورته والی لري او هم په اکشنو کې که څه هم ته په کندهاري شاروخ خان مشهوره یې خو ورته والی د امیر خان ته ډېر دی دا خو د کندهار خلکو د عادت دی چې څوک یو شی دی مشهور بل شي په بل شي اوس لکه زما کار چې دی عموما د یاران اکسسریز زه فقط د پاور بانک ویډیو جوړوم زما په شي کې هېڅ تمثیل نشته زه فقط ولاړم کیمرې ته خبرې کوم دا پاور بانک ما ته خلک راځي راته وایي یار عجبه ښه تمثیل کوي اوس ما زه یې مړه تمثیل چورم په خدای زه رښتیا ګو دا پاور بانک سم شی خو خبره دا شی ده چې دلته هر څوک پر سکرین باندې معلوم سي د ممثل بولي بالکل خبره داسې نه ده د ما ټول زموږ د ټولنې د خلکو یا ورسره بلد نه دي یا پوهېږي نه خو ممثل ما د ټول هغه چا ته چې پر هغه سټیج باندې دی ولوبل سي هغه فلم کې ولوبل سي هغه دغه په تلویزیون کې ډرامه راسي او تلویزیون رسمي دي تلویزیون یعنې چې جوړېږي جواز اخیستل کېږي هغه نشراتو مسؤل لري او ډېر یعنې هغه د ده ډرامه تر د ټولو فلټرانو وځي بیا نشرېږي اوس د ټیک ټاکو د یوټیوبو دې ته موږ که څوم دا برخه ده خو ممثل نشو ورته او پاتې شو ستاسو مثلا د مارکیټینګ دی یا دکانداري دی مارکیټینګ مثلا شاروخ خان چې اعلان جوړي هغه دغه رقم نه لکه ته چې هغه جلا یو دوې دقیقې دوې جملې وایي
ته خو د خپل شي د پروموټ لپاره څو خبرې کوي دی تا ته ممثل وایي هغه نه خبر چې دکاندار سړی ما یو خبر ورته وکړه وینه غلطه خدای دې وکړي چې نه دې ما ته چې وویل ته ښه ممثله ما ته زه په خدای که دروغ وایم دا د رښتیا پاور بانک دغه رقم دی خدای دې وکړي چې د ممثل په نظر غلطه مې نه ورته کړې ولې زما په نظر ممثل دروغ داسې نه دي چې دی د غلط اوس که تاسو یو موضوع په باره کې خبرې کوئ یا دا شی مارانې و یا زما زوی داسې اصلا موږ وایو یو تمثیل دی د چا په مثل کېدل یو دروغ وایي دا فرق سره لري اوس مثال زه دلته سټوډیو ته راغلی یم ستا سره ناست یم چې دې زه ووتلم زه خلک وایي چیرې وې زه ورته ملا زه تللی وم هند کې مې د چا سره مرکه وه خو دا دروغ سول او که زه ورته وایم چې یعنې هغه دروغ سم او که زه ورته وایم چې د یاران اکسسریز و د سمر جان سره مې مرکه وکړه دا رښتیا دي او دا که زه په اکټینګ ورته کوم راغلی خوند یې وکړي داسې چا مې وڅښلی سمر سره مې مرکه وکړله خو دا تمثیل سو مګر بهې خو دروغ نه راځي خو زموږ مشکل هم دا دی د خلکو چې تمثیل او دروغ دوی نشي سره پېژندلی خیر الله به هر څه خیر کړي دا به اصلاح شي د خیره سره ستاسو هم کور ودان چې موږ ته رالاست وخت مو راکړئ رښتیا هم خوشحاله سول او ډېر څه مو درڅخه زده کړله مننه اباد اوسئ خوشحاله اوسئ زه هم خوشحاله سولم چې څه زه دغه پلیټفارم د لارې یو څو کسان ولیدلم او لیکن مو مشهوره کړل یو پوښتنه بله وکړو دغه رقم پوډکاسټ لکه دا اوس چې ما را شروع کړی دی یاران مجلس پوډکاسټ دغه د ټولنې لپاره څنګه بولي ما چې دا فکر کوم څلورمه خپرونه بلکل پنځمه خپرونه ما چې کتلي دي درې مې کتلي دي نو د دې څخه ما نه چې مثلا زه ممثل یم څه مې زده کړي تجاران دي مې راغوښته اوس هم بیا بل څه زده کړي دي فرهنګ پاله مثلا چې لیکوالان دي هغه اوس هم بل څه زده کړي دي نو دا ټولنې لپاره یو مثبت ګام دی که خلک لیدونکي هغه څه چې مثبت دي هغه جذب کړي داسې نه چې دی وایي چې دا وخت ساتیري دپاره یو پروګرام دی بس ومې کتی بس ولاړم نو تا خو ښه کار شروع کړی دا بیا د لیدونکو پورې مربوط دی چې هغه دې څخه څونه استفاده کوي ما چې اول سر را شروع کوم ډېری خلکو راټول علمي شروع کوو خلک یې نه ګوري ما زه د خلکو د ګټې دپاره کار کوم که څه هم یو نفر یې ګوري خو یو شی خو به ځینې زده کړي هغه که چیرې زه د یو تجار راولم دته تجارت ورشوم یا ممثل راولم دته تمثیل ورشوم یا مثلا جمال راولم دته مارکیټینګ ورشوم یا یو بل څوک راولم دته تعلیم ورشوم دا یو نفر یې ګوري یو شی ځینې زده کوي زما دپاره دا بس دا زما دپاره غټ شي یو عالم وایي تاسې پخوا خو دا راډیو مثلا تلویزیون دا شی نه د پیغام رسول لپاره یوازې کاغذ و قلم نو هغه عالم وایي تاسې ښې خبرې پر یو کاغذه ولیکئ ویې غورځوئ هوا ته ورکړئ دا باد اخلي ځي وخت پر چا باندې پېښېږي چې هغه وګوري هغه خو به استفاده ورڅخه وکړي تر دې چې تا کتابونه لیکلي او هلته دې په تجرۍ کې کښې کول پرې ور اچولي لکه زموږ ځینې کتابتونونه یا زموږ ځینې ځایونه چې څوک ورته ځای نیسي له دې خو دا ښه دی چې ته پر ورقه ولیکې یا پر بلګ یې ولیکې دا ښه خبرې هوا ته ورکړي پر یو چا خپل پېښ نو دا هغه ستا د خبرې مطابق دا هوا ده بس کور دې ودان خیر اوسي دا و دوستانو د ښاغلي عبدالله ابدالي سره یو کوچنی پوډکاسټ په دې هیله چې تر پایه مو کتلی وي او ډېر څه مو ځینې زده کړي او تر څنګ مو ښه ډېر خوند پر اخیستی وي تر بیا د الله په امان